د ملګرو ملتونو اویایمه کلیزه ملګري ملتونه له افغانستان سره ځانګړي اړیکې پالي او له هغو افغانانو سره یو ځای لمانځي چې پیاوړی افغانستان جوړوي. زما نوم محمد صدیق راشد دی او په کال 1989 کې مې ماین پاکي پیل کړه. دا هغه وخت و چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ماین پاکي پروګرام د نړۍ په سطح پیل شو. 15 کاله کېږي چې د UN ماس دفتر سره دنده ترسره کوم. مخکې مې د یونوچا د دفتر سره دنده ترسره کوله. ماین بدبختانه په افغانستان کې ډیر جدي مشکل دی. ټول په دې پوهیږي چې ډیر جنگونه شوي دي، ماینونه او ناچاوده مهمات په داسې سیمو کې ځای په ځای شوي چې هلته خلکو ژوند کاوه. زراعتي ځمکې وې، ښوونځي ول، د اوسېدلو ځایونه ول، سړکونه ول چې د افغانستان د خلکو لپاره ژوند ډیر سخت کړی و. له تېرو 26 کلونو را په دې خوا ملګرو ملتونو او نورو ادارو ډیر په زړه پورې کارونه ترسره کړي. 80 سلنه د ماین مشکل حل شوی دی. ډېرې زراعتي ځمکې پاکې شوي دي، سړکونه پاک شوي دي، د مرګ ژوبلې کچه ټیټه شوې ده. خو په خواشینۍ سره باید ووایم چې جګړه لا هم په شدت سره دوام لري او دا جګړه نوې سیمې په ماینونو ککړې وي چې دا زموږ لپاره ډېر د خفګان ځای دی چې موږ له یوې خوا سیمې پاکوو، مګر هغه کسان چې په جنګ باندې ښکېل دي سیمې لا هم ککړې وي. هیله لرم چې دغه مشکل ته د پای ټکی کېښودل شي او هغه خلک چې د سړک د غاړې له ماینونو څخه ګټه پورته کوي نور دا کار بس کړي او هغه سیمې چې د جګړو په پایله کې ککړې شوي دي او دغو سیمو پاکول خپل امنیتي ځواکونه په غاړه واخلي. په دې ورځو کې موږ د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیزې د لمانځلو شاهدان واوسو. زه په ویاړ سره ویلی شم چې په دغو تېرو څو کلونو کې چې ملګرو ملتونو په چوکاټ کې مو د افغانستان لپاره دنده ترسره کړې، ښې لاسته راوړنې مو درلودلې او زه له ملګرو ملتونو څخه ډېر زیات منندوی یم.